راغلی یو د نارنګ ولسوالۍ چې د نارنګ مشهور څه شی د دې مشهور باد دی پورته دې نکلم وی د وشتم پورته دې نکلم او خلک وشتلې مرغۍ ژر علت په څه کې سره کباب بل د په کار باندې قیدان نه ولایت نم دا و چې میوه تاسو دلته راوړی او خرڅوي نه هلمند او قندهار او سیرب کابل او د کور غمونه مې مازغه خوري او د وطن غم مې بیخي زړه خوري او بلا راغلي پښتانه خوري. سلامونه دا ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو راغلی یو د نارنګ ولسوالۍ ته د نارنګ ولسوالۍ کې د دې ځای د اوسیدونکو سره به خبرې اترې لرو د موږ سره تر پایه پاتې شئ له خپرونې خوند واخلئ. لیدونکو دا چې یو ورور مې ترڅنګ دی د سره خبرې کوو. ورور نوم دی او د کوم ځای اوسیدونکی؟ نوم مې ارباچا ایران دی او د نارنګ ولسوالۍ د بر نارنګ اوسیدونکی یم. ورسنه مخکې تا ته ستا کیمرمین ته هرکلی ویم په خیر راشئ هر کله راشئ سترګې په لارې. ډېره مننه. دا راته ووایه چې دا د سوپ خرڅې که نور شیان هم د سره کشتلی څه شي؟ دا سوپ دی دا د چرګو تخم دی جوش کړی او یخني ده. ها دی نارنګ بازار کې چې دی دا دکان دی اوس جوړ کړی دی که د مخکې نه یې؟ دکان د جمهوریت نه دی او بس رزق مسئلې دي کله کړي او کله نه کړي. بس جمعه کې 2 ورځې د سودا خرڅ شي او 3 ورځې څلور پاتې شي. بل لوړه جوارې ته ټول راخکدل دي نو روزګارونه ټول تاسو ګورئ توافق دغسې دی. بس دا خو چې دی حلال کاروبار هم همدا دی چې کله به ګټه کوي کله به تاوان کوي. په دې باندې موږ تاسو له شکر ایستل پکار دي چې دومره الله پاک موږ له لاس او پښې راکړي دی. په خپل لاس باندې چې دی محنت کوو خپل ځان له رزق پیدا کوو. شکر الحمدلله شکر په دې. دا راته ووایه که نه چې د نارنګ څه شی ډېر مشهور دی؟ د نارنګ ټوکه راته وکړم نقل که ټوکه راته کې نقل راته کې کم بیت راته وي خو اول راته دا ووایه چې د دې ځای مشهور څه شی دي؟ د دې ځای مشهور باد دی. چاته به چې دی ویلې که نه ایسته ولایتونو کې وایي د کم ځای نو کونړ کې وایي کونړ کې د کم ځای د نارنګ ولسوالۍ د بر نارنګ وایي هلکه ستاسو د چرګانو لکۍ کږي دي. دا د دې باد د وجې نه کږي شوي دي. موږ اورېدلي دی نارنګ پیلمرغان مشهور دي. نه چرګان دي وروره تاسو غلط اورېدلې ده. ښه زه صحیح شو. ډېره مننه تا ته ښه وغواړم. ژوند هم غواړم الله مو. لیدونکو دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ ولاړ دی د سره خبرې کوو. وروره ستړی مه شي او نوم دې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو له تاسو څخه مهرباني چې دلته راغلي او زموږ پوښتنه مو کړه. نوم مې کتاب الله زکي دی او د نارنګ ولسوالۍ د بر نارنګ د کلي اوسېدونکی یم. دا راته ووایه که نه چې دا زیات کسان وایي د بر نارنګ دا نارنګونه 2 دي؟ نه دا نارنګ چې دی دا صرف ولسوالي ده. دا بر نارنګ صرف کلی دی. بیا بر نارنګ او کوز نارنګ؟ کوز نارنګ او بر نارنګ. په نارنګ کې ټول څونه کلي دي؟ په نارنګ کې به ټول زما په اندغه 8 کلي به وي. 8 کلي به وي که نه. او ته څه کار کوې چې محصل یې که نه کوم دوکانداري څه لري؟ نه زه خو محصلې دغه چهاردهپاسي مې ویل ده او اوس فلحال ته به دې بازار کې غریب کار یم بس غریبي کوم. څه شی کې؟ چولې مې لګول دي. ښه کار کې. او دا راته ووایه چې د مکتب د وخت یوه ښه خاطره ته څه یاده ده؟ د مکتب د وخت یوه ښه خاطره راته یاده ده. موږ چې به مکتب کې نو چې کله به د ریاضۍ دغه رالی ساعت نو په دې وخت کې به موږ په خېټه در راوستو یو هم اجازه اخیسته بار به وتو ځکه چې دغسې بس علاقه مو سوه خو بس داسې و چې زیاتره علاقه مو به د ریاضي مضمون نه تښتېدل نو موږ به هم دغه شان یوه بهانه وکړه په دغه خاطر به هم بس سینه پرېغوڅه او منډه به هم کړي. مطلب ریاضي سره جوړه نه؟ ریاضي سره جوړه نه وه. دا راته ووایه که مټوقه بیت ټپه چل ته یاد دي چې راته وي؟ غزل به ته ویم. مهرباني. د ویشتم پورته دې نه کړم
وی د ویشتم پورته د نکل او خلک ویشتلې مرغۍ ژر پورته کوي نه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه ستانه. ډېره مننه. لیدونکو دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ دی د دې سره خبرې کوو. وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم تاسو څخه چې موږ ته مو وخت راکړو. زما نوم عبدالله ساحل دی. ښه ساحل صاحب دا راته ووایه چې په څه کار بوخت یې؟ د مکتب څخه فارغ شوی یم، اوس مهال دوکانداري کوم. خپل دوکان مې دلته. پانتون دې ونه ویله؟ پانتون کانکور ته ثبت نام کړی څه کال د خیره او الله دې وکړي چې کامیاب شو پانتون ته. نو د کانکور نتیجې خو زه فکر کوم چې وتی دي که نه ستاسو هغه بله نه وتی؟ نه څه کال یې ثبت نام د خیره کړی دی. پروس کال یې واړو ثبت نام مو نه کړی. څه کال د خیر ثبت نام کړی دی. ښه څه کال ثبت نام کړی دی که نه. د خوښې پونځې دي چې شی دی زړه دې څه غواړي چې ته کامیاب شي؟ زه غواړم چې راتلونکي کې ستا په شان یو خبریال شم. ښه زه الله دې وکړي چې ته خبریال شې. دا راته ووایه چې یو بیت ټپه څه شی له درځي څه شی راته وایي دی زموږ د یوټیوب چینل لیدونکو ته څه ډالۍ کړي؟ ولې نه یو شعر راته یاد دی هغه به ووایم. بسم الله الرحمن الرحیم. وایي د کور غمونه مې مازغه خوري، د کور غمونه مې مازغه خوري او د وطن غم مې بیخي زړه خوري. او بلا راغلي پښتانه خوري، بلا راغلي پښتانه خوري او هندوان د غوا غوښې نه خوري، مسلمانان د خپل ورونو غوښې خوري نه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه ساحل صاحب. ستانه مننه ډېره مننه. لیدونکو دا چې یو کاکا مې ترڅنګ دی او ماشاءالله ډېر ښایسته د سبزۍ او د فروټو او د سلاتو دوکان دی. نو د دې سره خبرې کوو. کاکا ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ کور ودان نوم یې محمد قاسم دی، د برنارنګ اوسېدونکی یم. دا راته ووایه چې دا دوکان دې اوس جوړ کړی دی که نه د مخکې نه دی؟ دا د دې بازار د نارنګ د بازار افتتاح ما کړې ده. ماشاءالله ته خو به ډېر دغه په دې چې د نارنګ بازار افتتاح چې تا کړل دومره غټ بازار اوس جوړ شوی دی تبسي. نو د دې تقریبا 30 کاله کېږي د دوکان ما جوړ کړی دی. د 3 دوکان، یو دغه نمبۍ دی، یو د بل کمپیوټر دوکان، یو د سبزۍ دوکان دی. دا راته ووایه چې د دوکان چې د کله د اول نه جوړ کړو همدا د سبزي او د میوه‌جات دې پکې دغه کړل که نه اول نه بدل و داسې ټیم په ټیم یې بدلې؟ نه اول د زنانو سامان مې پکې اچولی و او اوس غریبي ده که نه، بس حالات خراب دي. نو همداسې مخکې ته را روان یو وروره سبزۍ ته را ورسېدو. د سبزي خو ډېره ښه ده. سبزي خو دومره دغه نه ده چې ته دومره سره ټکې. د هغې نه زه فکر کوم د سبزي دوکانداري ډېره ښه ده. نه سر ته نه ټکو، شکر الحمدلله خپل رزق پکې الله راکوي. خو مخکې ښه و، تېر حکومت کې ښه و، دې حکومت کې لږ داسې بس کمزوري ده. نو زه دا ستونزې شته دي انشاءالله دا خو به حل کېږي. دا مشکلات شته دي، هر وخت کې په انسان باندې مشکلات راځي، دا حل کېږي. دا راته ووایه چې د سبزۍ په دغه کې کله داسې شوي دي چې مطلب سبزي دې راوړي او یک چاته زنګ وهلی چې سبزي اوس ګرانه شوې ده او ګرانې خرڅوه. په چا دې کله ګرانه خرڅه کړې؟ نه وروره سبزي ګرانه نه خرڅوه. سبزي داسې خبره ده چې په پاکټ کې زموږ 15 روپۍ دي، که ګرانه چې 15 روپۍ دي، که په 200 پاکټ راوړم په 15 د پاسه یې خرڅوم، 10 د پاسه، او کارزان یې راوړم 15 د پاسه 10 د پاسه یې خرڅوم، ګرانې نه خرڅوم. دا راته ووایه چې د نارنګ مشهور څه شی دی؟ دلته څه شی ډېر مشهور دی؟ د نارنګ لکه څه شی؟ لکه مطلب د خاص کونړ د سپین جومات مثلا چې مشهور دی، د کونړ پکول مشهور دی، داسې د هر ځای یو څه شی مشهور وي که نه؟ د نارنګ څه شی مشهور دی؟ زموږ د نارنګ کباب مشهور دی. دلته زموږ یو بسم الله په نامه کبابي دی، نو ډېر ښایسته کباب پخوي او ښایسته ذایقې هم ده او د لرې لرې ځای نه وله خلک راځي. موږ داسې اورېدلي چې د نارنګ پیلمرغان مشهور دي. نه پیلمرغان خو مشهور دي
پلمرغان مشهور دي خو پلمرغان سبا ګران 2000 روپۍ دانه هر څوک یې اخیستی هم نشي نه لکه ما ته په عموما نصاب ویل چې خلک وایي چې د نارنج چې دی چې چاته وایي چې پیلمرغ وایي نارنج له پیلمرغ پسې لاړ شو کنه دا ولې ډېر مشهور دي پلمرغان هم ډېر دي خو خرم پکې ډېر دي ګوره یو دغه کې ویل کوم بازار دی چې دی کې به خامخا ګاډي مختخر راوځي ویل چې نارنج مطلب دا دوه شیان په نارنج کې ډېر پیدا کیږي خرم ډېر پیدا کیږي پلمرغان او چرګان هم پکې شته دا راته و چې د زمونږ د یوټیوب چینل ډېر لیدونکي دي ګوري خارج کې دي داخل کې دي څه پیغام ورته لري بس سلام ورته کوم ورور جان او ژوند دي چې پر وطن کې را مسافر وره بس الله دې ژوند لري او الله دې ول رزق پراخ ورکي امين کې ډېر مننه تاسو له دې الله بس ژوند درکې امين کې سره تاسو نه مننه پېښ وي ډېر مننه کاکا ډېر مننه لیدونکو نو بل اخره غزت راورسېدلو چې د کوم چا سره به خبرې کوله چې د نارنج څه مشهور دی د نارنج کباب مشهور دی نو هغه کبابي ماما پیدا کړی دی او راغلی او د سره خبرې کوو کاکا ستړی مشي او نوم دې څه دی زما نوم بسم الله خان دی په خیر علی او هر کله راشئ او د برنامه صحیح اوسیدونکي پیلون یم کاکا دا راته و چې په بازار کې د چا سره خبرې کوو چې د دې څه مشهور دی نو بس هر کس راته وایي چې د بسم الله خان کاکا کباب مشهور دی علت په څه کې د سره کباب دونه مشهور دی چې ټول نارنج په سر راغسه د چان تاسو کوم مشهور شي دی کباب مشهور دی الحمدلله یو زمون روزګار د خپل لاس دی بازاري روزګار نه کو وخت اډو کې ولا راوړو په خپل لاس د اډو کې نه صفا کو او په خپل ماشين باندې د کېما جوړو دانه چې مونږ کسب تاواله وګو چې مونږ 10 کیلو راولېګا او شل راولېګا او 10 راولېګا نه مونږ په خپل لاس باندې کېما کو د خپل اډو کې ولا غوخه راوړو او په خپل کېما کو په خپل لاس په ترتیب همدغه حالت القياس مسالې مونږ چې بازاري مسالې دي ګډې وډې دي ډکی پکې غني پکې هغه مونږ پاکي کو نظر لاندې وباسو کانه پکې نه غنه پکې نه بل څه پکې نه او پاکي کو هغه نه بعدې بیا په خپل لاس باندې باغون کې مېده کو او خپل لاس باندې مسالې مونږ خپل جوړو مطلب دا چې هر کار د خپل لاس د نو ځکه مشهور دی بل چا باندې دغه نه کې چې ترال دا کار دسه نه مونږ دا بل د لاس په کار باندې خدان نه کوو دا راته و چې د کباب د دکان د څومره وخت کیږي زما خو اته کاله وشو چې راغلی من پاکستان نه اول ته مې ډېر وخت نه په پاکستان کې مدار روزګارو غالبا چې ډېر کم عمر د ما په پاکستان کې د کاروبار ته شوی نو 15 سال کاروبار ته شوی الته د کباب کار کوم د کباب کاروبار خپلو او دا راته و چې په پاکستان کې د کباب کار خوشاله وي که په افغانستان کې خوشاله اوس الحمدلله دلته خوشاله مزه چې یو مې ملک خپل د شکر دی الحمدلله او بل د هغه ځای په دوه چند روزګار مې شکر دی دلته خدای اوس مطلب د کالدار په بدل کې اوس افغانۍ ګټي افغانۍ دي نو الحمدلله دغه په نسبت باندې دلته اوس کاروبار خدای په دې کباب په دې هوټل کې د سره څو کسان کار کوي ټول خپل بچیان دي څلور کسان دي خپل بچی مې دي الحمدلله مغیب هم پورا استادان شوی نو خو دې گزاره کوي الحمدلله ما په دویم پارتنرشپ چلولې شي او په پاکستان کې د تر چا شاګردي کلی ولر کباب کار کې کنه په خپل توکل دی یاد کړو د پلس 15 کاله مې شاګردي وکړه غالبا هغه نه بعد پکې استاد شوم هغه ټایم په 9 روپۍ سیر غوخه په پوخ غاڼي 1200 ګرامه چې ما د کباب کار کولو چې 50 په ورځ مې شونه به پکې واده مو کو استاد مو کړی دی کې نه ولما ډېر او دا راته و چې د واده د څو کال کېږي څو بچی دي زما خو د واده په سندواتیا کې مې واده کړی دی او الحمدلله نه مې بچی دي 15 جنا کې څلور لکان دي ماشاءالله الله تاسو ټول عمر درکې او دا راته و چې د ډیر خارجین دي ګوري ډیرونه دي ګوري دې ته څه پیغام لري خپل دوا سلام وړاندې کوم خپل دغه او ته
یو اخري پوښتنه چې رانه پاتې شو دا راته و چې د پاکستان نه چې دا نوی ماجر اوس کوم راغلی دی ته څه پیغام لري ځکه زیاتره شکایت دا کوي چې کار نشته دی تاسو چې د ځنه کله ماجر شو لته تاسو رواره کار برابر نم دغه زمونږ خو هلي ظلم کول خپل زمينم ځان د خپل برابر ول هر رول له پکار دی هر افغاني له پکار دی خپل الله زلو کې خپل مستقبل ځان برابر کړي دا خو نه چې سړی د ټک سره استاد نه د خود کېدل هم نشي خامخا کم از کم چا سره د زمینداری کاروبار ته لاس اچي یو بل ګلکاري معیاري کاروبار ته لاس اچي یو سنه سم مسله دی بل اچي نو زمينه به برابر کړي مطلب یو کال نیم به سخت تیرې نو به ته بلدي به کوي خامخا به کوي ډیر مننه کاکا ستاسو ته خو غواړو خو ډیر مننه لیدونکو دا چې یو بل ډور می ترڅنګ دی د وچ میوې د ریړۍ ودرول ده د دې سره خبرې کوو چې د کم ځای دی او دلته دا شیان خرڅیږي نه خرڅیږي په دې اړه سره خبرې کوو وروره ستړی مشه نوم دې څه دی رحم الله د لوګر ولایت خروال سوال سیدونکو د لوګر ولایت نم دا وچ میوې تاسو دلته راوړی او خرڅوي ندام جلال آباد کې دکاندارانو قرض اړو دي کې کوم قرض خلاص سمره اضافه ګټه پاتې میوه بیا زمون ګټه ده خو سپورې 2 میاشتې کېږي سلیو زر په مال راوړي اوس په نه د خرڅوي چې معلومات نشته چې ګټه د تاوان ده نو دا راته چې تاسو صرف د جمی کرا پیدا کېږي دلته وړي کې دا نه خرڅيږي که څنګه وړي کې دا نه خرڅيږي دا ځکه د زمي شي د دې کې صدا شي ډیر شي نږدې لګ ګرم لکه زړی ودا شي نه دي او خرڅيږي زړی دي دا شي د نور شي نه خرڅيږي او وړي خو کې پختیا کې او بل کندار او دې ځکه کار نه کوو خو مطلب بس تاسو په افغانستان په 20 ولایتونو ګرځي چې کوم ځای کې خرڅ ډیر کیږي خپل ته ځان رسوي خپل ډیر ولایتو کې لکه پختیا غزنی هلمند او قندهار او سیرب کابل او دا کونړ جلال آباد او د تورخم لغمان ډیر ځای کې موږ کاروبار کړی دا راته چې ته په خپل په څو ولایتونو ګرځیدلې دا وچه میوه د خرڅه کړې نو وچه میوه د لپاره خو سیرب د جلال آباد راغلی او جلال آباد ولسوالۍ خو ګاونډ کې 2-3 کاله میوه خرڅه کړې جمهوریت کې او 2 کاله دلته د جمهوریت کې خرڅه کړې ده خو کونړ کې او لغمان کې هم خرڅه کړې تورخم کې هم خرڅه کړې په کوم کال باندې څه شوی دي چې کم زیات تل یا مثلا لغمان ته یا کونړ ته او اخره کې تاوان کړي هاو دلته چې کالدار افغاني مسله شوله د کونړ کې هم دلته بیا ما کالدار کې تاوان وکړو ځکه لږ ګنا نه واسه به تم کیلو باندې خرڅ کړو او په بل کال دی به ګټه وکړه کنه بهم تاوان نو د سیده اوس خرڅ پورې پاره اوس مخ کې ولا 700 روپۍ خرڅ مکا اوس 200 روپۍ خرڅ کیږي ځکه چې کوم دلته وتاک نیولې شپه 200 افغاني وتاک ورکو خرڅ خوراک چې موږ چې نه پاتې کیږي خو بیا موږ وایو چې څه کار څه زموږ ځکه زمې واورې کې کالته کارونه نه موږ سکون باندې او جمع ګرم تیر کوم مطلب دا چې یو سل یا یو نیم سل روپۍ تاسو ورس پاتې شین دا ډیره ده اوس دومره پاتې د ویډیو ما درته ویل چې چلیو زر په مال راوړې دا 2 میاشتې کېږي 2 نوان زیات وخت زما ووت اوس په دا قرض نه د خلاصو لازر په پاتې مال ته چې ګور دومره کې دا داری کوي تاوان نه کړي ډیره مننه الله دې راستا کاروبار وچلوي لیدونکو په نارنج ولسوالۍ کې زموږ خپرونه هم دومره وه تر بل خپرونې موږ له راکړئ اجازت د خدای په امان موږ ته په کمنټ کې دا هم وایي چې بل کوم ځای ته لاړ شو او تاسو ته خپرونه وړاندې کړو